هر پلار او مور ته د خپلو بچو دپاره دا تر ټولو بهترینه دعا ده او دا خپلو اولادونو ته په لمانځه کې بې له لمانځه په هر وخت کې ورته کوئ. دا قرآني دعا ده او دا دعا د عباد الرحمن دعا ده. الله په قرآن کې عباد الرحمن ورته ویلې ده. دعا دا ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. دا په سورة الفرقان د سورة الفرقان په اخیری کې په 19مه سپاره کې راځي دا دعا. نو دا دعا د خپلو بچو دپاره زیاته وایسته، بهترینه دعا ده. الله جل وعلا به تاسې ته اولادونه د سترګو یخوالی وګرځوي، چونکې دا د مور او پلار دپاره د خپل ځان دپاره یم دعا ده او د اولادونو دپاره یم دعا ده. دا وایسته، ډیره یې وایسته، الله جل وعلا به مو اولادونه د سترګو یخوالی درته وګرځوي.